که تاسو هم خپل تصویر داسې شان جوړول غواړئ نو د ویډیو تر اخره پورې وګورئ خو په منځ کې اسکیپ کوئ ځکه چې تاسو به بیا په پوه نشئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عرفان الله یم ستاسو ورور ستاسو ملګری او پروګرام د پښتو فوټو ایډیټینګ ان یو ځل بیا د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. امید لرم چې تاسو به خوښ شي. د ټولو نه اول خو زه د حسین افیشل یوټیوب چینل اډمین چې کوم د حسین بې د هغه ډیره شکریا ادا کوم چې موږ ته په خپل یوټیوب چینل باندې د ویډیو اپلوډ کېدو موقع راکړه. د ویډیو شروع کېدو نه اول خو به زه تاسو ته دا وایم که تاسو چیرې تر اوسه پورې زموږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز په دې سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او په خوا کې به د ګنټې راشي په دې ګنټې باندې به هم کلیک وکړئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي. ټیم ډیر نه خرابوم زه خپلې ویډیو طرف ته. د ټولو نه اول به تاسو په خپل موبایل کې د پیکارت اپلیکیشن اوپن کړئ او په دې پلس نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې په دې پلس نشان باندې تاسو کلیک وکړئ نو د بیک ګراوند به تاسو پیکارت ته راوړئ او اوس به تاسو دلته کې په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ. چې په ایډیټ فوټو باندې تاسو کلیک وکړئ چې کوم تصویر نه تاسو بیک ګراوند ختم کړی وي چې کوم تصویر تاسو دلته کې جوړول غواړئ نو هغه تصویر به تاسو دلته کې راوړئ. داسې طریقې سره به تاسو ولګوئ او بیا به تاسو بره په ټیک مار باندې کلیک وکړئ. که بیک ګراوند ختمېدو طریقه تاسو نه درځي نو په ډسکرپشن کې یو لینک موجود دی هغه ویډیو وګورئ. په یو کلیک سره به تاسو د خپل تصویر نه بیک ګراوند ختمولی شي. چې کله دا تاسو صحیح طریقې سره ولګول په دې ټیک مار باندې به کلیک وکړئ او د باندې به کلیک وکړئ تیر نشان چې کوم دی ګیلري باندې به کلیک وکړئ چې دا تصویر تاسو په ګیلري کې سیو شي یو ځل. نو بیا به تاسو په دې ټول باندې کلیک وکړئ او دلته کې به راشي نو دا ګورئ دا چې کوم تصویر دی دا به تاسو بلر کړئ. داسې طریقې سره به تاسو صحیح طریقې سره بلر کړئ او دا به تاسو داسې ښکته راولئ او چې بلر کوم دی نو دا به تاسو لږ کم کړئ. چې کله دا تاسو داسې طریقې سره ولګول اوس په تاسو بیا په دې برش نشان باندې کلیک وکړئ او سایز به ترې لږ کم کړئ چې دا روډ کم حصه ده د روډ ول نو دا به تاسو بلر نه ختمه کړئ چې تاسو په ده باندې بلرونه کې نو روډ به مکمل تاسو نه ختموي. معمولی شان به تاسو بلر وکړئ څنګه چې ما وکړو. تاسو به بیا په دې ټیک مار باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په ټیک مار باندې کلیک وکړو نو اوس تاسو ته دلته کې ښکاري لږ غوندې حصه ده چې بلر نه پاتې دی نو دې وسیم بلې تاسو به دې ټول باندې کلیک وکړئ او په کراپ باندې به کلیک وکړئ. د تصویر به تاسو لږ کراپ کړئ چې د کومه حصه د بلر نه پاتې شوي دی نو هغه ترې کټ شي. بیا به تاسو په دې ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو ته یو د پی ان جي میلاو شي دا به تاسو داسې طریقې سره ولګوئ. دلته کې به تاسو دا صحیح طریقې سره سیټ کړئ او بیا به تاسو باره په پلس نشان باندې کلیک وکړئ. چې په دې پلس نشان باندې تاسو کلیک وکړئ نو اوس په تاسو په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او کوم تصویر چې تاسو اول سیو کړی و هغه تصویر به تاسو دلته ته اوس راوړئ. دلته کې به داسې طریقې سره ولګوئ او اپاسټي چې کومه دی دا به تاسو لږه کمه کړئ چې د موبایل والا کومه پی ان جي ده چې هغه تاسو ته دلته کې د هغه فریم ښکاري چې صحیح طریقې سره تصویر داسې ورته ولګوئ. د تصویر به تاسو ځان ته لږ غوندې زوم کړئ نو بیا به تاسو صحیح طریقې سره سیټ ولګوئ. چې کله دا تاسو صحیح طریقې سره ولګوئ نو تاسو به باره په برش باندې کلیک وکړئ او په سیټ کې چې کوم تاسو ته دا ښکاري د باندې به کلیک وکړئ او دوباره به بیا کلیک وکړئ او دا چې کوم دی دا به تاسو 100 کې او دا به تاسو داسې طریقې سره د فریم نه چې کوم بار تاسو بیک ګراوند راوتی نو هغه به تاسو داسې طریقې سره ختم کړئ. او که تاسو اوسه پورې چې زموږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زه تاسو ته درخواست کوم چې پلیز زموږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې مزید هم تاسو ته ښایسته ویډیوګانې زه تاسو ته راوړم.
او که تاسو ته چیرې د خپل تصویر بیکګراوند ختمېدو طریقه نه درځي نو په لینک تاسو په ډسکرپشن کې موجود دی هغه ویډیو تاسو وګورئ نو تاسو به یو کلیک سره خپل تصویر نه بیکګراوند ختمولی شئ او چې د بیکګراوند تصویر کوم دی په دې تصویر کې چې د بیکګراوند کوم دی او د موبایل فریم چې کوم دی نو دا به تاسو ته په ډسکرپشن کې یو لینک موجود دی سمپلی تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ د بیکګراوند او د موبایل فریم چې کوم دی دا به تاسو ته راشي سمپلی هغه باندې تاسو کلیک وکړئ دا به تاسو ته راشي په هغه لینک باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دا به تاسو ته راشي نو هغه ځکه ډاونلوډ کړئ او داسې ښایسته تصویر ځان ته جوړ کړئ او که په ویډیو کې تاسو ته څه قسم ته پرابلم هم وي نو تاسو موږ نه په کامنټ کې هم تاسو کولی شئ او په ډسکرپشن کې زموږ د واتساپ ګروپ لینک موجود دی هغه ګروپ تاسو جوین کړئ هلته کې په واتساپ ګروپ کې هم تاسو موږ نه په وایس میسیج باندې تاسو کولی شئ چې کله دا تاسو ټول وکړو نو دا لږ سیډونه لږ پاتې دي دپاره به تاسو برش منتخب کړئ او داسې طریقې سره به یې کټ کړئ که ویډیو مو خوښه شوی وي نو پلیز لایک کمنټ او شیر لازمي وکړئ چې زموږ حوصله افزایي کیږي چې موږ مزید هم تاسو ته داسې ښایسته ویډیوګانې راوړو دا چې کله تاسو مکمل کړو تاسو به باره په ټیک مار باندې کلیک وکړئ او اپاسیټي چې کومه ده اپاسیټي نو دا به تاسو دوباره 100 کې تاسو تصویر ښایسته ښکاري مطلب چې څنګه اول و نو هغه شان شي بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو اوس په دې کراپ ټول باندې به تاسو په دې ټول باندې به تاسو کلیک وکړئ او په ایجسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ اول نمبر باندې چې کوم دی دا به تاسو لږ مخکې کړئ ورپسې چې کوم دی دا به هم تاسو لږ مخکې او دلته کې به تاسو شډو ته راشي او دا به تاسو شډو چې کوم دی دا به تاسو لږه کمه کړئ او دلته کې به راشي دا چې کوم دی دا به تاسو صرف چې کوم د فریم کې تاسو کوم تصویر په د باندې به تاسو استعمال کې ګورئ چې تاسو تصویر د فریم والا چې کوم هغه لږ صفا شول چې کله تاسو صحیح طریقې سره داسې وکړئ تاسو به بیا باره په ټیک مار باندې کلیک وکړئ چې په ټیک مار باندې مکله کلیک وکړو نو اوس په تاسو دلته کې راشي چې کله تاسو په ټیک مار باندې کلیک وکړو اوس په تاسو دلته کې راشي په ډراو باندې به کلیک وکړئ او په دې 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ او په سیو ایمیج باندې به کلیک وکړئ دا تصویر به تاسو په ګیلري کې او سیو شي هلته کې ګیلري باندې سیو باندې کلیک وکړئ او ایډیټ ټو لیټ روم به تاسو ته لیکلی شي په هغه باندې به کلیک وکړئ دا تصویر به تاسو په لیټ روم کې ایډیټ شي نو بیا به تاسو دا په لیټ روم کې اوپن کړئ تاسو به ټول ناول په لایټ باندې کلیک وکړئ لایټ د کې لږ کم دی نو دا به مونږ لږ زیاتوو او کانټراسټ چې کم دی دا به ګورو چې کم دی دا به معمولي شان داسې کم کړئ او اوس په تاسو په دې چابي باندې کلیک وکړئ او اول نمبر باندې چې کوم دی دا په تاسو معمولي شان ښکته کړئ ټینټ چې کوم دی دا به هم تاسو معمولي شان ښکته کړئ او بیا به تاسو دلته کې تاسو ته اوس میکس لیکلی شوی دی په میکس باندې به تاسو دلته کې کلیک وکړئ په دې میکس باندې به تاسو کلیک وکړئ نو اول نمبر چې کوم دی دا به تاسو لږ داسې ګورئ چې کوم دلته کې تاسو باندې ډیپینډ دی چې څنګه تاسو تصویر وي هغه شان دی تاسو ورته کلر کولی شئ ګورئ به چې کم تصویر سره کم یو کلر خوند کوي نو هغه شان کلر تاسو ورته کولی شئ په لایټ روم کې صرف تاسو خپل تصویر ته کلر کولی شئ او که تاسو بیا په لایټ روم کلر باندې نه پوهیږئ نو په ډسکرپشن کې یو لینک موجود دی سمپلی تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ هغه ویډیو تاسو وګورئ نو تاسو ته به کلر راشي چې څنګه مونږ په لایټ روم کې کلر کولی شو چې کله ته تاسو وکړو په ډن باندې به تاسو کلیک وکړئ اوس په دلته ته راشي اول نمبر باندې کلیریټي چې کوم دی دا به تاسو معمولي شان مخکې کړئ او ویګنیټ چې کوم دی دا به تاسو لږ ښکته کړئ چې تاسو تصویر ته سیټ ته لږه غوندې تیاره راشي او بیا به تاسو اوس دلته ته راشئ دلته کې چې نایس ریډکشن چې کوم دی دا به تاسو معمولي شان مخکې کې او تصویر سیو کېدو دپاره په دې 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ او سیو ټو ډیوایس او های کوالټي باندې به سیو کړئ او په دې اوکې باندې به کلیک وکړئ ته تصویر به تاسو په ګیلري کې سیو شي که ویډیو مو خوښه شوی وي نو پلیز
لایک کمنټ او شیر کړئ او زموږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. د نننۍ ویډیو دا د بل ویډیو پر خپل رور عرفان الله ته اجازه ورکړئ. په لوی الله مسپارم. د الله په امان.